السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو دا آسک میټا یا میټا آسک دا څه شی دی؟ اکثر مونږ دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا مونږ په خپل فیسبوک باندې او په واتس اپ باندې بار بار وینو او ډېر ملګرو ته پته وي، که چاته نه پته نو زه درته راوایم چې دا میټا آسک څه شی دی. نو دا میټا آسک چې دی دا یو ډېر بهترین اپشن دا میټا طرفه کوم میټا کمپنی چې ده چې د هغې سره انسټاګرام دی، واتس اپ دی، فیسبوک دی، هغو طرفه دا لانچ شوی دی او دا ستاسو استاز دی. تقریبا لکه تاسو څه نمونه سوال یې هغه تاسو د دې نه د دې په ذریعه باندې حل کولی شئ. څه تپوس کوئ یا هره نمونه څه مسله یې هغه تاسو د دې په طریقه باندې دا تاسو له د هغې جواب درکولی شي ډېر په ښه انداز باندې. نو د دې استعمال به څنګه کوو؟ نو تاسو به لاړ شئ واتس اپ ته به لاړ شئ، په فیسبوک کې وي، واتس اپ کې وي. نو واتس اپ ته چې کله لاړئ نو واتس اپ به کلیک کوئ. واتس اپ باندې څنګه کلیک کوئ نو دلته ګورئ په دې ښي طرف ته دا میټا آسک دا نشان یې ورکړی دی. دې نشان باندې به کلیک کوئ. نشان باندې څنګه کلیک کوئ نو دا به تاسو ته کولاو شي. ګوره د دې نه چې تاسو څه سوال کوئ چې فرض کړه څه باره کې یو چیز باره کې معلومات کوئ، د یو ځای باره کې یا هره نمونه عام سوالات دي، د ساینس باره کې یا نور څه داسې سوالات دي، نو تاسو له به دا ډېر په اسانه باندې د دې جواب درکوي. دلته به تاسو دلته لیکئ دا ګوره دا کوم د میسج دی چې دی په دې کې به تاسو دې ته سوال لیکئ. فرض کړه زه دې ته ویم لکه نن ټول سبا ټول نه زیات د خلکو په مزغو کې چې کوم سوال دی هغه وایي چې زه به څنګه مالداره کېږم، لکه څه زه داسې وکړم چې زه پرې مالداره شم که نه. نو دلته دې ته اوس لیکو چې کومه دا طریقه په کار ده چې مونږ مالداره شو، مونږ پیسې وګټو په شارټ کټ طریقه باندې دغه شي. نو ګوره اوس دلته لیکمه چې what should I do to become a rich. لکه دا سوال ورته ما وکړه که نه چې زه څه داسې طریقه وکړم چې زه مالداره شم. لکه د هرې خبرې هغه اوس تاسو پورې ده چې تاسو چې کومې خبرې تپوس کوئ د هغې به تاسو له جواب درکوي. نو ما ورته دا ولیکل اوس زه د دې نه تپوس کوم دا موږ له جواب راکوي، ګورو چې څه قسم جواب راکوي. دغه دی موږ له جواب راکوه to becoming rich after دا چې کومې دا طریقې ورکړله. نو اوس دا فرض که انګلیش دی نو موږ که په انګلیش باندې نه پوهېږو که نه نو موږ به دا د دې ځای کې نه داسې وکړو چې دې باندې به کلیک کړو. چې څنګه هم کلیک کړو نو بره به دلته لاړ شو، د بر سر کې دا 3 ډاټ چې دي 3 نقطې چې دي دې باندې به کلیک کړو. دلته به راشو کاپایله کاپي لیکل به سر باندې کاپۍ باندې به کلیک کړو. بیا به دې ځای کې نه لاړ شو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما ویلي وو. دا نوټ چې دی دا کومه لیکایي چې ده دا مونږ د دې ځای کې نه کاپي کړله. لکه دې ځای کې نه کاپي کړله نو دا به لاړ شو چېرته ګوګل ټرانسلیټ ته به لاړ شو. ګوګل ټرانسلیټ لکه مخکې چې ما ویډیو جوړه کړې ده هغې ته به لاړ شو. دا ګوګل ټرانسلیټ ده، په ګوګل ټرانسلیټ کې به بیا دا به انګلیش ته کړو. چې انګلیش ته کړو دا به دلته بیا راشو پښتو له دا پښتو شوه پښتو له لاړو. دا اوس مونږ هغه کومه لیکایي چې دا دلته پیسټ ورکړی دی پیسټ باندې به کلیک کړو. پیسټ باندې څنګه کلیک کړو مونږ دا مونږ د پښتو کې د هغې ترجمه دا دی راله. دې کې لیکلي چې شتمن کېدو اکثر د هوښیارې مالي پریکړو ستنګزیکو او بانکونو او یو قوي سوداګري پلان ترکیب سره لکه دغه لیکایي ورکړله دا تر ټولې طریقې ورکړلې. په دې طریقه باندې به تاسو د میټا آسک یا آسک میټا چې کوم دی دغه کوم اپشن چې دی د استعمال به تاسو په دې طریقه کار باندې کوئ. دا د دغې د استعمال طریقه ده.